بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: عرسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، ثم دعا بماء فتوضأ، ثم سجد سجدتين، ثم أقيمت الصلاة وصلى الغداة. رواه المسلم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حضرت ابي هريره رضی الله عنه روایت کې د پیغمبر علیه السلام بارک څخه چې په شپه د لیلة التعریس موږ بیده سولو، یعنی د سهار لمونځ سره د پیغمبر علیه السلام په دې سفر کې د صحابه د علیه السلام بارک د دواړو څخه قضا شو. الله پاک د امت دپاره د ښوونې الله رب العزت علیه السلام بارک سره داسې خوب باندې غالب کړي. په دې خوب په غلبه کې د سهار پر وخت باندې حضرت بلال رضی الله عنه ته وویل چې یا بلال ته د اذان لپاره ځان بیداره وساته چې شپېدې راوخېږي اذان وکړه. حضرت بلال رضی الله عنه مبارک چې مؤذن و د علیه السلام په دې سفر کې اذان پر وخت بیده سو. الله پاک دې هم بیده کړي. صحابه کرام هم بیده و، پیغمبر علیه السلام مبارک هم بیده و. سفر و، ستړیا و، او د لمر په تودوالي په راپورته کېدلو سره دوی راکښېنستل. حضرت بلال رضی الله عنه علیه السلام مبارک وویل: یا بلال ولې بیده سوی؟ ده ورته وویل: یا رسول الله چې کوم خدای ته بیده کړی هغه خدای زه هم بیده کړی وم. نو بیا پیغمبر علیه السلام د دا ځای څخه ولاړې بل ځای ته نقل سو. هلته یې بیا اذان وکړي، بیا یې لمونځ په جومات باندې راوګرځاوی، سنت یې هم راوګرځول، فرض یې هم راوګرځول. نو د سنتو راګرځېدل اوس آیا سته که نسته؟ د سنتو راګرځېدل په تبع د فرضو باندې مخکې تر زوال په هغه ورځ باندې کېدلی شي. یعنې که د سړي څه د سهار لمونځ قضا سو، سنت فرض دواړه، اوس یې دی راګرځي پر 10 بجې، پر څاښتې راګرځي یا پر اشراق راګرځي، مخکې تر د زوال ته په دغه ورځ باندې که د فرض راګرځول سنت به هم ورسره راګرځي. د دغه ورځې زوال چې نه یې سوی، یعنی د ماپښین وخت نه یې داخل سوی، سنت فرض به دواړه راګرځي. او که د ماپښین وخت داخل سولو دلانه راوګرځاوي، بیا یوازې فرض راګرځي، بیا سنت نه ورسره راګرځي. ولې سنت چې دي تابع د فرضو دي په دغه ورځ باندې تر څو چې زوال نه یې سوی. او بل که چیرې د ماپښین په جمع کې د سړي څخه دغه 4 رکعته مخکې سنت پاتې شي، نه یې وکړي، هلته جومات ودرېږي یا وخت نه یې د سنت کېدلو، بیا وروسته دغه 4 رکعته سنت چې بیا کوي بیا کوي، یعنی پاته کېږي نه. تر فرضو وروسته چې 2 رکعته سنت دي هغه به هم کوي، بیا به دا 4 رکعته د ماپښین چې د مخکې و هغه یې نه و کړي هغه به بیا کوي. یعنی دغسې به نه کوي چې فرض وسو دی به دا 4 رکعته سنت چې مخکې نه دي کړي هغه به بېواري کوي، بیا به 2 رکعته سنت کوي. نه، فقها وایي چې دا 2 رکعته سنت چې متصل په فرضو پورې دي د ماپښین دا به ادا کوي، بیا به هغه 4 رکعته سنت چې مخکې و هغه به ادا کوي. ولې؟ وجه دا ویلې د علماو چې دغه 2 رکعته سنت ولې د خپله ځایه سره متغیر کوي، یعنې هغه خو په فرضو پسې دي، هغه 4 رکعته خو بیا له هغه هم د خپله ځایه څخه واوښتل، یعنې مخکې کېدل نه وسولو. اوس نو چې دا 2 رکعته دی د خپل حال او خپله ځایه سره متغیر کوي، دا باید دی نه وکړي. 2 رکعته سنت په متصل په فرضو پسې وکړي او 4 رکعته به بیا وروسته وکړي د سنت. یعنې سنت دغه ماپښین سنت هم کېږي، نور د بل وخت سنت بیا نه راګرځي. که د ماښام سنت پاتې شو، که د ماخستن دا پاتې شو، هغه که راګرځي هم د ماخستن لمونځ قضا شو چا نه وکړي، وتر و فرض به راګرځي، سنت به نه راګرځي. د ماښام لمونځ هم 3 رکعته فرض قضا شو بیا یې راګرځي، خالي 3 رکعته فرض به راګرځي. او یو دا چې اوس د سړي سره لمونځونه قضا شوي دي، بله مسله دا ده چې لمونځونه قضا شوي دي، په لمونځو به راګرځېدلو کې د ده دپاره اوس دغه راګرځېدل د لمونځو ډېر ثواب لري، او که نفل کېدل ډېر ثواب لري، نفلونه کېدل. نو علما وایي چې د ده دپاره افضله دا ده چې قضا د لمونځو پر ده باندې وي او دی توان و طاقت ته راګرځېدلو لري، یعنې جوړ وي، ناجوړه نه وي، عذر نه لري، د
د ده دپاره تر دغه نفلي لمانځه هغه قضایي لمانځونه افضله دي چې دی راوګرځي. اشتغال رد محتار کې راځي اشتغال بقضاء الفوائد اولا و اهم من نوافل الا السنن المفروضه. هغه سنت چې مخکې تر لمانځو دي یا وروسته تر لمانځو دي، یعنې د وخت سنت. فرض یې که یو سړي څخه 2 ورځې لمانځونه قضا شوي دي، 10 لمانځونه دي. اوس نن درېیمه د دی د تېر لمانځونه راګرځي، هغه د تېرو لمانځو د راګرځېدل د فرضو د وترو پر ده سته. اوس د دغه نن ورځې فرض و سنت به دی فرض خو به کوي چې کوي، سنت به نه ورته پرېږدي چې دی وایي هغه لمانځونه پر ما ډېر دي، د نن ماپښین 4 رکعته سنت زه نه کوم یا 2 رکعته سنت نه کوم، خالي 4 فرض به وکړم، ولې هغه نور لمانځونه هم راباندې ډېر دي. نو د نن ورځې سنت و مخکې وي که وروستې وي، دا به د قضایي لمانځو دپاره نه پرېږدي، هغه به ادا کوي سنت. یعنې قضا د فوایدو چې دا لمانځونه ځینې تېر شوي دي، دا د ده دپاره ضروري دي چې تر نفلو یې پر ځای باندې دا راوګرځي، یعنې زیات نفل دې نه کوي. دا سنت به کوي د نن ورځې، خو نفل به نه کوي، د نفلو پر ځای به قضایي لمانځونه کوي. هغه قضایي لمانځونه چې دي هغه د ده پر ذمه پاتې دي، هغه پور دی، په هغه یې غاړې بندې دي. نو د قضایي لمانځو کېدل دا افضل دی تر نفلو، نه تر هغه چې سنت پرېږدي. سنت به نه ورته پرېږدي، د وخت سنت، د ماپښین لمانځه سنت دي، د ماښام لمانځه سنت دي، دا به نه ورته پرېږدي. که پرېښول نفل دې ورته پرېږدي، د هغه په ځای کې د قضایي لمانځونه راوګرځوي. او قضایي لمانځونه راګرځېدل دا ډېر ثواب لري تر نفل، ولې هغه فرض دي ای نفل مستحب دي یا سنت دي. نو فرض سړي پر ذمه باندې پاتې، نفل او سنتو ته جوړېدلی سړی کوي، دا خو نه ده ښه. نو د قضایي لمانځو راګرځېدل باید سړی وکړي. الله پاک دې توفیق راکړي. واخر دعوانا.